ټینیسي د امریکې یو جنوب ختیځ ایالت دی او پیجن فورج د دې ایالت یو غرنی ښار دی چې اقتصاد یې تر ډېره پر سیلګرۍ یا ټوریزم ولاړ دی. د دې ښار ټوله آبادي شاوخوا 6.5 زره ده، خو هره ورځ په لسګونو زره سیلانیان د دې ښار د ښایسته ځایونو لیدو ته ورځي. د دې ښار پر منځني لوی سړک چې روان یې خاص د کابل ښار منظره وړاندې کوي، ځکه چې هماغسې شاوخوا غرونه ورباندې راګرځېدلي دي. اناکیستا د پیجن فورج په ګټلنبرګ سیمه کې د غره پر سر یو لوی پارک دی چې 6,000 فوټه لوړ دی او پر 80 ایکړه باندې جوړ دی. د ځایي امریکایانو په یوه ژبه چیروکي کې اناکیستا یو لوړ ځای ته وایي. تاسې کتلی شئ دا په غره کې ډېر پاس دی او په دې چیرلیفټ کې خلک ورخیږي. نو دې خلکو څنګه د خپلو وطنو د ګټې لپاره څنګه وسایل جوړ کړي دي او په دې باندې ریونیو راغونډوي، پیسې ګټي. نو څوک چې ورخیږي د دې زیات ټکټ هم دی، یو هلته بیا دننه چې پاس لاړ شي هلته بیا د ماشومانو د لوبو ځایونه او نور ځایونه دي. نو هلته بیا د هغه بیا جلا خپل ټکټونه دي. نو هره ورځ دلته په زرګونو خلک راځي، شاید دا د زرګونو شمېر هم کم وي، خاصې اندازه چې ما دې خلکو ته اوس کتل په سلګونو په کتارو کې ورته ولاړ وو. دا چې دې غره ته بیا راوخیږي خلک، په دې کې بیا به د غره په سر باندې دا ګوره ځایونه یې جوړ کړي، مختلف ځایونه یې ساتېري او دومره صفا او دومره خوندور. دلته بیا خلک ټوله ورځ تېروي، ماشومان د خوراک ځایونه هم شته، نو شاوخوا ته غرونه دي، بیخي داسې ډېر خوندور ځای دی. ګوره نو خلک بس ټوله ورځ دلته تېره کړي، مازدیګر ماښام خواته بېرته بیا په دې چیرلیفټ کې بیا کښته شي. د آیلینډ ان پیجن فورج هم د دې ښار یو لوی نیشنل پارک دی چې د ماشومانو د لوبو خورا ډېر ځایونه لري او د دې پارک ماښامنۍ منظره ډېره زړه وړونکې وي. یو بلډینګ دی، دې ته اپ ساید ډاون بلډینګ وایي، یعنې سرچپه یې جوړ کړی ده، نو ډېر په کمال یې جوړ کړی دی. دا بیا یو بله ودانۍ ده، دا بیا سرچپه نه ده او دا بیا نړېدلې ده. په نړۍ کې ډېر هیوادونه داسې دي چې اقتصاد یې یوازې سیل یا ټوریزم دی. افغانستان او پښتونخوا هم ګڼ شمېر داسې سیمې لري چې ټوریزم ته برابرې دي، خو دا هغه وخت د اقتصاد پراخه سرچینه کېدای شي چې پښتانه د خپلو سیمو بشپړ واک ولري.